د نن دوشنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه د لغمان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست له لوري په یاد ولایت کې د سمسور لغمان په نوم د 100,000 نیالګیو کینولو کمپاین پیل شو. د هرات زلزله ځپلو د چارو کمیسیون چارواکي وایي چې د زلزله ځپلو لپاره د کورونو د جوړولو او سپارلو پر دوام دا ځل د رباطي سنګي ولسوالۍ په 4 کلیو کې 540 کورونه زلزله ځپلو ته وسپارل شو. له ګوانتانامو څخه آزاد شوي افغانان کابل ته راورسېدل. د لوګر ولایت اوسیدونکی ملا عبدالظاهر صابر او د خوست اوسیدونکی عبدالکریم له ګوانتانامو زندان څخه تر آزادېدو وروسته په عمان کې نظربند وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې پرتګال د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 2000 یورو مرسته کړې ده. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي په کابل کې څه د پاسه 1200 جذبي څاګانو د کیندلو خبر ورکړی دی. د اسلامي امارت محترم مشرتابه د حکم پر اساس د هلمند معتادینو سل بستریز روغتون ته د برېښنا رسونې چارې پیل شوې. ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د روسیې فدراسیون د ولسمشر سلاکار او د اقلیم په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي روسلان عادلګیریف سره لیدلي دي. د ګردیز بالاحصار په سیلاني او تفریحي ځای بدلیږي. د کور او ښار جوړولو وزارت تخنیکي پلاوي د ګردیز تاریخي بالاحصار د بیا جوړولو او ترمیم سروې په موخه پکتیا ولایت ته سفر کړی او د دې ولایت ولایتي مسؤلینو سره یې کتلي دي. دوحه کې د افغانستان اسلامي امارت سرپرست سفیر ډاکټر محمد نعیم د ایران سفارت په رسمي بلنه د یاد هیواد د خپلواکۍ په نمانځغونډه کې ګډون کړی دی.